ما دلري قتل تا غلي غلي خندل ما غلي غلي جرل ستا در بار خبری د خوشاله زیریو وما غمنا کول او غمازان ګډېدل دې خوري خبره کوي اجمل بابا دې ستا د خایس په وږمو مزید نور وکړې د خوار خټک په ورشو تیر ازغي ټوکېدل د خیبر ستوریا پرتوها زلا وکړه تورې تیرې زور شولې د خپله رڼا وکړه د خیبر ستوریا پرتوها زلا وکړه تورې تیرې زور شولې د خپله رڼا وکړه تورې تیرې زور شولې د خپله رڼا دا د هېواد سره وینا مینه غواړي نن غواړي دا د پښتون لوی ډبر پټ غواړي روزن غواړي Sravina کالج کې او هغه ټیم کې ما شپېلې غوړول نو هغه شپېلې راتله دې زیات راورسېده اوس تاسو یو خبره کوم ضروري چې کوم کول غواړم هر کله چې یو کمال
تاسو ته راشي که نه په لاس کې درې څیزونه دې کې خو خامخا سړي سره یو پکار دی مال کمال او جمال په دې کې یو من افعال جاري بیا دننه کار پکار دی ځکه چې سقراط په شکل ډېر بدرنګ خو د هغه سره چې څومره ښکلي په هغه وخت کې یو هم نشته او سقراط نن هم شته دلته بچي زه ته یو خبره کوم کله چې الله د باندې مهرباني وکړي تا په خلکو کې عزتمن کړي نو هغې ته خپل کمال مه وایه هغه د رب احسان وګڼه کله چې زما څوک تعریف وکړي د سینګینګ زما د کار زما د ژوند نو تاسو ته پته زه ورته څه وایم هغې ته څه نه وایم په خولې خو زړه کې وایم الحمدلله لکه الحمدلله مطلب دا دی چې زه سیم ټول کار خو راغلی اصل په پښتو کې د دې مطلب دا دی کله سړی وایي چې الحمدلله ته دې مطلب دا دی چې زه خو هېڅ هم نه یم ټول هر څه خو ښه دي که نه نو داسې به کوئ په منځ منځ کې به داسې یو نیم وخت خیر دی اوسنو ځوانانو باندې نصیحت خبره هم ډېره بده لګي که نه دا بدقسمتي ده ستورو ته اسمان کې یو ورځ وې هلال